رښتونی افغان. تاسو خو په دې پوهیږئ چې امریکا د اسلام دښمنه ده او د هغوی سره په هر نامه درېدونکي کس لکه د ناټو په نامه، د ملګرو ملتونو په نامه، د آیساف په نامه، د خواخوږو په نامه، د ملګرو په نامه، د دوستانو په نامه، بالاخره په هر نامه د هغوی سره ولاړ کس د مسلمانانو دښمن دی. اوس نو په دې کې هیڅ توپیر نشته چې آیا ورسره ولاړ کس مسلمان دی که نه. لکه د بیلګې په توګه پاکستان چې ورسره ودرېږي چې په مسلمانۍ کې ورسره درېدل یې دښمني ثابتوي، نو په هیوادولۍ کې هم هیڅ توپیر نشي پکښې راتللی. د بیلګې په توګه لکه شمالي ټلواله چې ورسره ودرېږي. اوس نو چې په هیوادولۍ کې ورسره درېدل یې دښمني ثابتوي، نو د دغه ځای څخه ښکاري چې په ژبه کې هم هیڅ توپیر نشي پکښې راتللی. د بیلګې په توګه لکه پښتانه چې ورسره ودرېږي چې په ژبه کې یې هیڅ توپیر ونه کړ، نو همدغه ډول قوم هم هیڅ توپیر نشي پکښې راوستلی. چې قوم یې په دښمنۍ کې توپیر نشي راوستلی، نو ورورولي یې هم نشي راوستلی، پلارولي یې هم نشي راوستلی. فکر کوم تاسو سره ګډوډ سواست او یو څه نور وضاحت ته هم اړتیا لرئ. زما مقصد دا دی چې که چیرې زه امریکا خپله دښمنه بولم، نو د امریکا سره ولاړ ملګری هم زما دښمن دی. که هغه د امریکا ملګری مسلمان هم وي زما دښمن دی. که د امریکا ملګری زما د هیواد هم وي زما دښمن دی. که زما د دښمن ملګری زما د ژبې هم وي بیا هم زما دښمن دی. که زما د دښمن ملګری زما د قوم څخه هم وي زما دښمن دی. ان که زما ورور هم زما د دښمن سره لاس یو کړي هم همدغه ورور زما دښمن دی. اوس نو که چیرې زما د دښمنۍ والا ورور سره زما بل ورور ودرېږي، نو زه داسې ګڼم چې دوی دواړه زما دښمنان دي. که د ژبې والا دښمن سره مې خپل همژبی ودرېږي، نو هم زما دښمنان دوه سول. که مې د مسلمان دښمن سره بل مسلمان ودرېږي هم دواړه زما دښمنان دي. خو زه باید هوښیار واوسم چې خدای نه کړه خپل ورور په غلطي فهمۍ کې ونه وژنم، ځکه چې دښمن مې ډېر مکار دی. دی کولی سي ما او خپل ورور د یوې خونې څخه جلا کړي او بیا زما کشر او ناپوه ورور ته زما په اړه داسې پوچ او بې بنسټه خبرې وکړي چې زما ورور ته زما په اړه غوسه ورسي او زما په اړه داسې پرېکړه وکړي چې په راتلونکي کې دی و هغه مکار دښمن ته یوازې پاته سي. ښایي زموږ ګډ دښمن زما ورور ته زما په اړه دومره غوسه ورولي چې نه غواړي زما مخ وویني او نه غواړي چې خبرې راسره وکړي او بالاخره زما په وژلو پسې راووځي. زما باید لومړی هڅه دا وي چې زه د ده سره خبرې وکړم، پوه یې کړم، دوست او دښمن ورته په ګوته کړم، په راتلونکو ستونزو یې خبر کړم او د ځان سره یې یو ځای کړم. خو که نه کېدل حتما باید دی ووژنم، که نه نو دی به بیا ما ووژني او په راتلونکي کې به دښمن د ده د ناپوهۍ په سبب پر ده هم برلاسی وي، که څه هم دی دا نه مني چې ناپوه دی. همدغه ډول زه باید په ټولو حالاتو کې هوښیار یم، یعنی که مې ورور وي هم، که مې د قوم وي هم، که مې د ژبې وي هم او که مسلمان وي هم باید هوښیار اوسم او که کېدله د خبرو او پوهاوي څخه کار واخلم. خو که نه کېدله او د دوی ماته تاوان رسوي، نو باید اول زه د ده مخه ونیسم. اوس راځم همدغه فلسفه پر اوسني حالت باندې ثابتوم. امریکا زما دښمنه ده، ورسره یې ملګري ناټو زما دښمنه ده. دوی وکولی سول چې د جهاد تر بریا وروسته افغانان پر څو برخو وویشي او په خپلو منځو کې په شریرو کړنو اخته کړي چې همدغه د جنګېدونکو د ناپوهۍ یوه ستره نښه سوه. وروسته امریکا په دې هم وتوانېدل چې پوهان او ناپوهان افغانان سره وپېژني. وروسته چې هغه پوهان افغانان راپاڅېدل او ناپوهان کشران یې وټکول او د ورانیو یې وغورځول، امریکا بیا په دې هم وتوانېدل چې دغه دوه ورونه سره جلا او سره لرې کړي، یعنی په هغه ځایونو کې ځای ورکړي چې باید هغوی نه وای ځای پر ځای سوي. وروسته یې هغه ناپوه افغانان د خپلو ورونو په غیاب کې دومره وپړسول چې د خپلو ورونو د وینو څښلو ته یې تیار کړل. لومړۍ خبره یې دا ورته وکړل چې طالبان اورپکي دي، داسې سخت اورپکي دي چې ان ماشومانو ته په لومړي ټولګۍ کې هم د جنګ ښوونه کوي. کله چې ماشومانو دا خبره واورېدل چې دا اورپکي ده، نو د دغه ډول زده کړو څخه یې مخ واړوئ. په دې ډول امریکا تر یو حده پورې په دې وتوانېدل چې د اصلي افغانانو څخه خپل دښمن ورک کړي، ځکه چې په لومړي ټولګۍ کې ماشومانو ته داسې ویل کېدل
ټې ټوپک، ماما ټوپک راوړئ. ماما د پنجابي څخه ټوپک اخیستی و. بل ځای به بیا لیکلي وه چې یو ځای یوه ډله یرغلګر روان وه چې ټوله شمېر یې 50 تنه وه. په لاره کې 50 مجاهدینو کمین ورته نیولی و او د هغوی څخه یې 50 تنه اشغالګر ووژل او پاته یې په تېښته بریالي سول. اوس تاسو معلومه کړئ چې څو تنه اشغالګر تښتېدلي دي، چې په دې ډول به ماشومانو دا الهام ترلاسه کوئ چې اشغالګر زموږ دښمنان دي، باید ووژل سي، او که موږ هر څومره لږ هم یو نو باید ونه ډار سو. که نور نه وو موږ کولی سو چې د پنجاب څخه وسلې واخلو او اشغالګر پرې ووژنو، یعنی پنجاب باید هم په خپله ګټه وکاروو. د دغه پر ځای یې داسې کتابونه په لاس ورکړل چې په لومړي ټولګۍ کې ورته ویل کېدل: ټې ټال، غاټوله او خټک په ټال کې ځانګي، ښځې او سړي په باغ کې پاڼې ټولوي. په بل ځای کې به بیا لیکلي سوي وه چې د بیلګې په توګه د افغانستان خاوره پخوا 8000 کیلومتره وه، د پاکستان تر جوړېدو وروسته اوس د افغانستان خاوره 6570 کیلومتره سوه. نو اوس تاسو معلومه کړئ چې پاکستان څونه خاوره لاندې کړې ده. په دغه ډول بیلګو یې د ماشومانو ذهن د فحاشۍ، زنکهبازۍ او پاکستان دښمنۍ ته واړوئ چې په پایله کې افغانان د خپل بې کفایته ګاونډي او داسې دښمنان سول چې دا ډول دښمني تر اوسه پورې هیڅ چا نه کړې ده او نه به یې وکړي. هغه ځکه چې دوی د پاکستان پر خلاف هیڅ ونه کړه، خو د پاکستانو پر خلاف په دښمنۍ کې دومره مخته ولاړه چې آن خپل ورور یې هم د پاکستان په نوم ټوټه ټوټه کوه. د بلې خوا امریکا، پاکستان، شمالي ټلوالې او ځینې افغانانو په افغانستان کې داسې ګډوډي جوړه کړه چې افغانان یې د خپلو مینو، مځکو، کورنیو او کاروبارونو وپرېښودلو ته اړ کړه او ولاړل پاکستان ته. پاکستان چې د لویې سره یې همدغسې یو حالت ته په خپله زمینه برابره کړې وه، پر هغه غیرتي افغانانو چې مخکې نه غوښتل ځان په پاکستانیانو کې شمار کړي زور راوستی چې تاسو مهاجر یاست او باید مهاجر کارتونه واخلئ. کله چې افغانان مجبور سول همدغه خاوره یې داسې وبلل چې ګواکې دا یې د پاکستان خاوره، نو د مهاجر کارتونو په اخیستلو یې پیل وکړ. کله چې پاکستان ولیدل چې افغانان چې مهاجر کارتونه واخلي نو د اوس دپاره به برقراره سي، او کله چې بیا وروسته په افغانستان کې قراري سي نو بیا به وروسته بیرته پر دې خبره پښیمانه وي چې موږ مهاجر یو. دا چې پاکستان نه غوښتل دغه په خیرات ورکول سوې خاوره د لاسه ورکړي، نو داسې چاره یې په کار واچول چې خپله افغانان په پاکستانیانو ورګډ کړي. نو یې پر هغو افغانانو چې مهاجر کارتونه یې لرل د دې سره سره چې قانوني و ظلمونه پیل کړل، او تر څنګ یې د شناخته کارت جوړول ډېر هوسا کړل چې په پایله کې افغانانو شناخته کارتونو ته مخه کړه. د پاکستان دپاره د دغه کار دوې ګټې وې. لومړی دا چې افغانان یې د ځان کړه، او بل دا چې پر هر شناخته کارت یې بنډل بنډل پیسې اخیستلې. د دغه کار سره یوه بله ستونزه دا هم مل وه چې که چیرې افغانستان پر قراره سي نو افغانان کولی سي چې شناخته کارتونه هم وغورځوي او ووایي چې موږ افغانان یو. نو دا چې پاکستان د دغه وګړو په زړه کې هم پاکستانیت ور واچوي، نو د دغه کار دپاره یې بیا بل چم په کار واچوي. هغه دا چې د شمالي ټلوالې سره یې د امریکا په ملګریتوب په افغانستان کې دا اوازې خپرې کړې چې په افغانستان کې ټوله پنجابیان جنګیږي. دلته په افغانستان کې هغه بې علمه او ناپوهه انسانان هم همدا خبره ډنډوره کړه. د دغه کار پایله دا سول چې کله به هغه افغانان افغانستان ته د خپلو مځکو او جایدادونو خپلوانو د لیدلو دپاره راغلل چې په پاکستان کې به په خپله افغاني خاوره کې میشت وه، او د پاکستان د ظلمه څخه د خلاصون په پار به یې شناخته کارتونه هم اخیستي وو، نو ناپوهه افغانانو به په دې نامه وژل چې ته پاکستانی یې. ان پر هر هغه چا یې د پاکستاني ټاپه وهل چې د شمالي ټلوالې اداره یعنی کابل اداره به یې په بې کفایتي تورنوله. یعنی داسې یو حالت جوړ سو چې ټول افغانان هغه چا ته ورته سول چې چا به ورته ویل چې غوږ دې سپي وړي نو ده غوږ نه کتی، خو په سپي پسې یې ځغستل. کله چې به د هغه غاړې افغانانو دا خبره واورېدل نو د افغانستان څخه به یې کرکه وسول. اوس نو فکر نه کوم چې داسې څوک دې په هغه غاړه کې پاته وي چې ځان دې اصلي افغان بولي، خو که چیرې پاته هم وي او موږ کولی سو چې په خبرو یې پوه کړو، هغه بیا د یوې بلې دسیسې ښکار سوي دي.
چې هغه د سرې خولۍ دسیسه ده. سورخولیان هغه څوک دي چې موږ ورته د پاکستان د استخباراتو یوه برخه هم ویلی سو. هغه داسې چې منظور پښتین هغه څوک دی چې هیڅ یو افغان نسی کولی چې د ده څخه مرسته وغواړي، خو هغه وخت چې مظلوم افغان شناخته کارت ولري. کله چې یو څوک د ده څخه مرسته غواړي نو خامخا به د ده په اړه ښې خبرې کوي او د ده او د دوی د ملګرو صفتونه به کوي. منظور پښتون بیا هغه سړي ته ګوري چې مظلوم وي. که چیرې ده د افغانیت فکر درلودی نو په مځکه یې نه باسي، او که یې د پاکستانیت فکر لرلو نو هغه پر اوږو خپروي، خو که چیرې د ده خلاف و نو کله کله هغه هم د مځکې ولي. په دې ډول هم دوی کولی سي اصلي افغانان معلوم او تر پښو یې لاندې کړي. اوس زموږ مسؤلیت دا دی چې هر ډول وي خپل افغان ولس په دې خبره پوه کړو چې تر خاورې د مخه د افغانانو ساتل ډیر اړین دي. که مو افغانان خپل کړل خاوره مو تر پښو لاندې ده، خو که مو افغانان بایلل نو موږ به تر هغه خاوره لاندې سو. اوس مهال همدغه ډول یوه بله دوره هم بیا را تکرارېدونکې ده چې باید مخکې له مخکې تیاری ورته ولرو. هغه افغانان چې په اوسني دوره کې د ترکیې پر لور په درز روان دي ښایي د دغه ډول راتلونکي سره افغانستان یو ځل بیا مخامخ کړي. حل لاره یې دا ده چې باید بیرته هغه افغانان چې په تیښته او بیره تللي دي راوستل سي او د دغه ډول راتلونکي مخه ونیول سي.